مقصدو څخه یو اړین او یو ارزښتناکه مقصد دی. له همدې امله په اسلامي شریعت کې د زنا د حرمت په اړه حکم شوی. الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه وساء السبیلا. زنا ته نږدې هم مه ورځئ، یقینا زنا ښکاره بېحیایي او غلطه لاره ده. اسلامي شریعت امر کړی چې له پردیو سړیو څخه باید زموږ خویندې پرده وکړي. همدارنګه اسلامي شریعت حکم کړی چې زموږ ورونه دې باید د پردیو ښځو نه پرده وکړي، یعنې پردیو ښځو ته دې نه ګوري او په یوازیوالي کې د یو بل سره لیدنه او کتنه نه کوي. له همدې لارې اسلامي شریعت د زنا ټولې لارې بندې کړي. په اسلامي دین کې زناکار ته که هغه نر وي او که ښځه وي سخته سزا ورکول کیږي. هغه سزا د ډبرو ویشتل یعنې سنګسار او په همدې ترتیب هلاکول دي، تر څو دوی د خپلې ناوړه کړنې پایله وګوري. د دوی د بدن یوه برخه باید تکلیف وګوري تر څو یې عقل سر ته راشي. په همدې ترتیب هغه کسان چې واده یې نه وي کړی او په زنا کې ونیول شي، هغوی باید د ټولو خلکو په وړاندې سلسل درې ووهل شي، د یو کال لپاره دې له وطن څخه وشړل شي، تر څو د خلکو په منځ کې د درو وهلو او له وطنه د شړلو له امله رسوا او ذلیله شي. د دوی لپاره دغه ټاکل شوې سزا په اسلامي شریعت کې تر ټولو ډیره ده. د زناکارو ښځو او سړیو برزخي سزا دا ده چې هغوی به په یو تنور کې وي. دغه تنور به له پاسه تنګ او د لاندې خوا ډیر پراخ وي. د دې تنور لاندې خوا څخه به اور بلیږي او راخوټیږي به. ښکاره خبره ده چې په تنور کې پراته خلک به بربنډ وي. کله چې اور ګرم کړی شي نو دوی به چیغې کړي او له ډیره زوره به د تنور تر خولې پورې راپورته شي. دومره به راپورته شي چې وتلو ته به نږدې وي. بیا چې کله اور خاموش شي نو هغوی به د تنور بیخ ته ورسیږي. له دوی سره به دا کار تر هغه وخته پورې کیږي تر څو چې قیامت قایم شي. الله رب العزت دې زموږ خویندې او ورونه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې د دوی د عزت ساتنه وکړي. دغه عمل هغه مهال ډیر قبیح شي چې کله انسان بوډا شي، عمر تیر شي، د قبر غاړې ته نږدې شي او بیا هم دغه ناوړه عمل کوي. نو د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله فرمایي، د مسلم حدیث دی، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي درې ډوله خلک دي چې الله رب العزت به ورسره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي. الله رب العزت به یې له ګناهونو څخه نه پاکوي او نه به د دوی په طرف وګوري او د دوی لپاره به دردناک عذاب وي. هغه درې ډوله خلک څوک دي؟ زوړ زناکار، دروغجن پادشاه او خوار کبرجن. تر ټولو بدترینه لاسته راوړنه هغه لاسته راوړنه ده په بښنې سره چې زناکار یې د زنا کولو په بدل کې ترلاسه کوي. یعنې هغه روپۍ ډیرې بدې روپۍ دي کومې چې زناکاره ښځه د زنا کولو په بدل کې لاسته راوړي. زناکاره ښځه ډیره بدبخته وي، ځکه کله چې په نیمه شپه کې د آسمان دروازې د دعا غوښتلو لپاره خلاصیږي او بیرته کیږي، دا بدبخته او دا فاسده به ترې بې برخې وي. فقیري او بېوسي هیڅ عذر او دلیل نه دی چې انسان دې پکې د الله له اوامرو او حدودو څخه تیر شي. د مخکینیو خلکو څخه موږ ته یو متل راپاتې. هغوی وایي شریفه ښځه به له لوږې مړه شي خو د خپلې حیا له لاسه ورکولو څخه به ځان موړ نه کړي. چې حیا له لاسه ورکړي او ځان به موړ کړي. کله به همداسې ونه کړي. زموږ او ستاسې په زمانه کې د هر ډول بېحیایي او فحشا دروازې بیرته دي. شیطان د خپلو ملګرو په مرسته هرې بدکاري ته لاره هواره کړې ده. د شیطان په لاره هغه بېلارې فاسق او فاجر خلک روان دي د چا په وړاندې چې بېحیایي او بدکاري عادي خبره ده. د حیا او شرم په خلاف د دوی بېحیایي فکري نظر او لیونتوب اوج ته رسېدلی دی.
په اوسنیو غونډو جلسو او هر ډول مجالسو کې د ښځو او نارینهو ناسته او ولاړه داسې مخلوطه شوې چې بیړول یې ناشونی کار دی. بربنډ عکسونه، بربنډې ویډیوګانې، په ورځپاڼو، مجلو او انځوریزو رسنیو کې بربنډ فلمونه او خپرونې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. دغه بېعقله او فاسقان خلک د دې کار د پرمختګ لپاره له یو بل څخه په سیالي او ویاړ سره وړاندېوالی کوي. په بښنې سره په هر ځای کې د بدکاري اډې جوړې شوي دي. جونې د خپل حسن په پلورلو کې له یوې بلې وړاندېوالی کوي. د یو دلال او دله انسان په وینا له هر څه نه تېره شي. له همدې امله ورځ تر بلې حرامي نسل مخ په ډېرېدو دی. یوه نه، دوه نه، بلکې په سلهاوو او سلهاوو نجونې پرته له واده څخه فرار کوي او تښتي. د داسې حالاتو په لیدلو سره خو یقین په الله وکئ زموږ زړونه ودرېږي. نو ای زموږ ربه، ای خالق د کائنات، موږ په خپل امان کې واخله. په موږ خپل رحم او شفقت وکړه. موږ له تا نه سوال کوو چې موږ له دې بې حیایي او فحشا څخه په امان کې وساته. زموږ زړونه پاک او شرمګامو محفوظ وساته. ای زموږ ربه، زموږ او د حرامو کارونو ترمنځ ډېر مضبوط او لوی دیوال ودروه. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه، یوه بېخونده ګناه هغه زهار دی. د جهالت د زمانې هغه الفاظ او هغه ټکي چې نن سبا یې د کارولو بازار ښه ګرم دی، د هغې له جملې څخه یو لفظ زهار دی. د دې څخه مطلب دا دی چې یو خاوند خپلې میرمنې ته ووایي چې ته په ما داسې لکه زما مور، یا خاوند میرمنې ته خور ووایي. داسې الفاظ کارول په اسلامي شریعت کې حرام دي. الله رب العزت په دې اړه په سورة مجادله کې فرمایي: الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الله رب العزت فرمایي له تاسې نه چې کوم کسان له خپلو ښځو نه زهار کوي، د هغې د یو غړي او د یوې عضوې تشبیه د خپلو محارمو سره ورکوي. د دوی میرمنې د دوی میندې نه دي، د هغوی میندې خو همغه دي چې هغوی یې زیږولي دي. الله فرمایي دوی یوه ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي، او حقیقت دا دی چې الله رب العزت ډیر معافي کوونکی او بخونکی ذات دی. د دې کار لپاره اسلامي شریعت ډیره سخته کفاره ټاکلې ده. دومره سخته ده لکه څومره چې د سهوې، د قتل او د روژې په حال کې له میرمن سره د یو ځایوالي لپاره ټاکل شوې ده. که خامخا همدومره نه وي نو له دې سره مشابه ده او له دې نه کمه نه ده. زهار کوونکی چې تر کومه کفاره ادا نه کړي تر هغې میرمنې ته نږدې نشي ورتللی. الله رب العزت په سورة مجادله کې د دې په اړه فرمایي: والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الله رب العزت فرمایي کوم کسان چې له خپلو میرمنو نه زهار وکړي بیا له خپلې هغې خبرې نه راواوړي چې کړې وه، نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام به آزادوي،
په دې کفارې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوئ الله رب العزت ترېنه ښه خبر دی او څوک چې غلام ونه مومي هغه د 2 میاشتې پرله پسې روژه ونیسي مخکې له دې چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 18 مسکینانو ته خواړه ورکړي. دا د کفارې حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله رب العزت او د هغه په پیغمبر ایمان راوړئ. دا د الله رب العزت ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده. وتلک حدود الله وللکافرین عذاب الیم. نو درنو اوریدونکو راشئ د الله رب العزت کلام واورئ، راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه پیغام لري او موږ په کومو لارو باندې روان یاستو. ډیر د ګناه کارونه زموږ غرونو او خویندو د جهالت او د ناپوهي په حالت کې کړي دي، خو همدا اوس چې زما خبرې د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې اورئ، په خپلو ګناهونو باندې توبهګار شئ، د الله رب العزت دربار ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ او که خدای مکړه خبر هم شئ او په دې باندې پوه هم شئ چې دا خو ګناه ده او بیا هم تاسو پې اصرار او پرله پسې والی کوئ، د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې درېږئ، رب العزت به ستاسو نه پوښتنه کوي، بیا به هلته الله رب العزت ته څه ځواب وایي؟ نه، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې خپل ابدي ژوند کله هم مه تباه کوئ. په دې لنډ ژوند کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، د الله د اوامرو پابند شئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند شئ چې الله رب العزت ستاسو هغه ابدي ژوند درته ښایسته کړي. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو د توفیق غوښتونکی یم. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه د میرمنو ترمنځ انصاف نه کول دي. الله رب العزت چې په خپل مبارک کتاب کې کوم احکامات بیان کړي د هغې له جملې څخه یو حکم د ښځو ترمنځ انصاف دی. الله رب العزت په سورة نساء کې انشاء الله 129 آیت کې فرمایي ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الله رب العزت فرمایي د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته، که تاسې وغواړئ هم یې نشئ کولی. نو د دې عمله د الهي قانون د هدف د ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لورې ته دومره میلان مه کوئ چې بله بې برخلیکه پرېږدئ. تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او د الله رب العزت نه په ویره کې اوسئ، نو الله رب العزت بخښونکی او رحم کوونکی دی. مطلوبه عدل دا ده هغه ورونه چې 2 یا 3 یا 4 میرمنې لري هغوی باید د شپې په تیرولو کې باید انصاف وکړي. د میرمنو حقوق باید مساوي وي، یوه میرمن وي او که 2، د ټولو خوراک څښاک او پوښاک باید یو ډول وي، هیڅ یوه له بلې غوره ونه ګڼل شي، خو تر کومه چې د زړه د خوښي او علاقې خبره ده په هغې کې برابروالی کول ضروري خبره نه ده، ځکه دا د انسان د وس خبره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره میرمنې درلودلي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر څیز کې د هغو ترمنځ عدل قائم کړی و، خو د زړه مینه یې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره ډیره وه. تاسې هم په کالیو کې، په مسکن کې، په نفقه کې،
په شپې تیرولو کې د خپلو میرمنو ترمنځ انصاف او عدالت کوئ. که ستاسو د زړه مینه یوې سره ډیره وي په دې کې تاسو د الله رب العزت په حضور کې ماخوذ نه یاست. ځینې خلک چې ډیر ودونه وکړي 2 یا 3 یا 4 نو بیا د یوې میرمنې خواته ډیر مائله شي او بله بې برخې پرېږدي. د یوې سره ډیرې شپې کوي او همدارنګه د خوراک او څښاک انتظام هم کوي خو د نورو خواته نه دومره ورځي او نه یې د خوراک او څښاک انتظام په سمه توګه کوي. داسې کار کول د اسلامي شریعت لخوا حرام او ناروا دی. داسې کس به د قیامت په ورځ په ډیر خطرناک حالت کې وي. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود حدیث دی من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. د کم کس چې 2 میرمنې وي او هغه د یوې خواته ډیر مائله شي نو داسې کس به د قیامت په ورځ په داسې حال کې راشي چې په یو طرف به کوږ وي یعنی یو طرف به یې وچ. تر څو چې ضرورت نه وي پېښ شوی باید 2 او 3 واده ته اقدام ونشي. دا هم د دې لپاره چې زموږ په وس کې عدالت نشته. اگر که د اسلام په مقدس دین کې رب العزت مسلمانانو ته د 4 ښځو اجازت ورکړی څوک چې کوي یا څوک چې د دې کار اراده لري د دې هر څه نه مخکې باید په خپل زړه کې د خپلو میرمنو ترمنځ د عدالت او د انصاف پوره هوډ ولري. او که دا هوډ یې نه وي نو د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ډیر په خطرناک حال کې ودرېږي چې یو طرف به فلج او وچ وي او د الله په حضور کې به درېږي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او بېخونده ګناه له غیر محرم ښځې سره مصافحه کول دي یعنی لاس ورکول دي. د نورو مسئلو په څیر دا مسئله هم یو له هغو مسئلو څخه ده چې د ځینو ټولنو خلک پکې د الله رب العزت له اوامرو څخه سرغړونه کوي. له خپل اسلامي شریعت څخه تیر شوي او د نورو په باطلو او غلطو لارو یې د نقل په صورت کې حرکت کړی. د دې پر ځای چې د محمد رسول الله سیرت ولولي د صحابه و کرامو او د ازواجو مطهراتو سیرت ولولي چې هغوی خپل ژوند څنګه تیر کړی بس د یهودو او د نصاراو په نقش قدم روان دي د هغوی کړنې او وړنې خپل اصلي هدف او منهج ګرځولی. دغو باطلو او بېځایه عقیدو او لارو د دوی په ذهنونو دومره اثر کړی که ته ورته یو دلیل وړاندې کړې او له دې کاره یې منع کړې نو په تا باندې به د اړیکه پرې کوونکي رحم نه کوونکي او سخت مزاجه تهمت پورې کړي. او ځینې سیکولران خو بیا دا وایي دا ملایان چې دا خبرې کوي دا افراطي ملایان دي. هو که دوی ته د ښځو په مجلس کې د ګډون اجازه ورکړي د روغبړ اجازه ورکړي خدای مه کړي نو بیا به ته افراطي ملا نه اعتدال پسنده ملا به موږ به د الله دین بیانوو موږ به د محمد رسول الله احادیث بیانوو په دې لاره کې به موږ د هیچ چا خیال نه ساتو او د هیچ چا پروا هم نه لرو څم چې په خولې راځي وایي. دا زموږ مسئولیت دی دا زموږ دنده ده. د آخرت په ورځ به موږ د الله په حضور کې درېږو. الله به د حق پوښتنه رانه کوي چې ته خو پوه وې تا ولې حق بندګانو ته نه رسو. زموږ او ستاسې په ټولنه کې د ماما د لورګانو د کاکا د لورګانو د ترور د لورګانو او همدارنګه د نورو خپلوانو د لورګانو سره لاس ورکول او کیناستل یا لیدل له اوبو څښلو څخه هم آسانه کار دی. خو که چیرې خلک دې ته د بصیرت او د اسلامي شریعت له نظره وګوري نو هیڅکله به داسې کار ونه کړي. د طبراني حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لأن یطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له تاسو څخه چې د چا سر د اوسپنې په جبل ووهل شي یا د اوسپنې په سیمونو باندې وګنډل شي دا ورته ښه دی له دې نه چې هغه کومه داسې ښځه مسح کړي چې د هغه لپاره حلاله ده. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پردۍ ښځې مسح کول د لاس زنا ده.
یعنې هغې سره روغبړ کول دا د لاس زنا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې رانقل کړی، العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی. سترګې زنا کوي، لاسونه هم زنا کوي، پښې هم زنا کوي، او فرج او شرمګاه هم زنا کوي. یو نامحرمې ښځې ته چې ته خپل لاس ورکوي دا د لاس زنا ده. د دې په اړه به الله د آخرت په ورځ درنه پوښتنه کوي. نو تاسې ووایئ چې په دنیا کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د پاک زړه خاوند بل څوک و؟ سره له دې چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د پاک زړه خاوند بل څوک نه و، بیا یې هم داسې ویلي دي انی لا اصافح النساء، بېشکه زه له ښځو سره مصافحه نه کوم، لاس نه ورکوم. رسول الله دا هم ویلي دي انی لا امس ایدی النساء، یقینا زه د ښځو لاس نه مسه کوم. په دې اړه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، د مسلم حدیث دی، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه بايعن بالكلام. قسم په الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس هیڅ کله د کومې پردۍ ښځې لاس نه دی مسه کړی. رسول الله به له ښځو سره بیعت هم په ژبه کوي. نن خو داسې مفسد پیران هم پیدا شوي دي چې هغوی د ښځو سره بیعت کوي، لاس ورکوي. لکه څنګه چې نارینه مریدان لري، ښځې مریدانې هم لري. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. څونه د دین نه لرې شوي یو، څونه د رسول الله د احادیثو نه لرې شوي یو، الله به موږ سره څه معامله کوي. هغه خلک دې هم د الله نه وویریږي چې خپلو میرمنو ته دا وایي که تاسو زما ورونو سره لاس ورنکه زه به تاسې طلاقوم. الله اکبر. خور دې په داسې خبرو کې د خپل خاوند بالکل اطاعت نه کوي. همدارنګه کومه ښځه چې په لاس باندې دستمال یا پوړنه یا ټیکری اچوي او بیا نورو سره لاس ورکوي، دا هم حرام کار دی. دوی دې هم د الله نه وویریږي. خویندو، دنیا ژوند لنډ او محدود ژوند دی. راځئ چې په دې لنډ وسلم فرمایي، دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي، تر ټولو لوی غل هغه دی څوک چې له خپل مانځه څخه غلا کوي. صحابه و کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، ای د الله رسوله له مانځه څخه څه ډول غلا کیدی شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ، په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کول دا د لمانځه څخه غلا ګڼل کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې په لمانځه کې په پوره توجه او ډاډ سره نه ودرېدل، په رکوع او سجده کې کمی کول، د رکوع او سجدې ترمنځ جلسه نه کول، له لمونځ څخه غلا کول بلل کیږي. بدبختانه چې نن سبا یو جماعت هم له داسې خلکو نه خالی نه ده. هر جماعت چې وګورې نو له لمونځ څخه غلا کوونکی پکې ضرور شتون لري. مقتدیان خو لا پرېږده چې دا مرض په ځینې امامانو کې هم شته. څوک چې په لمانځه کې خپل ځان او زړه دواړه الله رب العزت ته حاضر نه کړي، په داسې حال کې چې په لمانځه کې اطمینان د لمونځ له رکنونو څخه یو رکن دی، لمونځ یې ناقص دی، هغه لمونځ نه دی. خو بیا هم ډېر داسې خلک شته چې دغه رکن نه پر ځای کوي، یعنې په پوره توجه او اطمینان سره الله ته نه ودرېږي. په همدې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو داود حدیث دی، د انسان لمونځ بسنه نه کوي، یعنې لمونځ یې سم نه دی تر څو چې هغه په رکوع او سجده کې خپله ملا سیده نه کړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو غلط کار دی او مرتکب یې د رټنې، ویرونې او اخطارونو حقدار دی. ډیری ورونه او خویندې ما داسې لیدلي چې کله هغوی رکوع وکړي نو د رکوع نه سر نه پورته کوي چې قومه ادا کړي، بلکې مستقیم سجدې ته ځي، او کله چې یوه سجده وکړي نو په پوره طریقې باندې سر نه پورته کوي چې کینی دویمې سجدې ته لاړ شي، بلکې سر لږ پورته کړي او بیرته دویمې سجدې ته ولاړ شي.
ابو عبدالله اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته په جمع لمونځ ورکړ. بیا د خپلو ځینې صحابه کرامو سره کښېناست. یو کس راغی په لمانځه یې پیل وکړ، خو هغه سړي په رکوع او په سجده کې کمی کوه، یعنې په سجده کې به یې هسې د چرګ غوندې ټونګرې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اترون هذا من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ورته ویلي آیا تاسو هغه ګورئ څوک چې په داسې حال کې د لمونځ کولو پر وخت مړ شو نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملت باندې مړ نه شو. د په لمانځه کې داسې ټونګې ووهلې لکه څنګه چې کارغه په وینه کې ټونګې وهي. یقینا په لمونځ کې د ټونګو وهونکو کسانو مثال د هغو نهرو او وږو په څیر دی چې یوازې یوه یا دوه خرماوې وخوري نو یوه یا دوه کجورې به د هغه لپاره څنګه بسنه وکړي. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت زید بن وهب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې حذیفه رضی الله تعالی عنه یو کس ولیده چې په لمانځه کې رکوع او سجده په سمه توګه نه کوله. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه ورته وویل ما صلیت ولو مت على غیر الفطرة التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم. تا په سمه توګه لمونځ ونه کړ. که چیرې ته په همدې حالت کې مړ شي نو ته به په هغه فطرت باندې مړ نه شي په کوم چې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی. نو هغو کسانو ته چې لمونځ په سمه توګه نه کوي، رکوع او سجده په سمه توګه نه ادا کوي، په کار ده چې کله په ځان پوه شول چې لمونځ یې په سمه توګه نه دی کړی نو سم د واره دې اوسنی لمونځ راوګرځوي او د تیرو لمنځونو په اړه دې د زړه له تله الله رب العزت ته توبه وکړي، د الله رب العزت نه دې بښنه وغواړي. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او خطرناکه ګناه هغه په لمانځه کې غلا کول دي. او په لمانځه کې غلا دا ده چې تاسو د مانځه ارکان په صحیح طریقې سره ادا نه کړئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه دي. ډیری خلک شته چې هغوی په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي. دا ډېر لوی آفت دی. کم خلک چې په لمونځ کې بېځایه حرکتونه کوي هغوی د الله رب العزت په کلام کې دا آیت له پامه غورځولی. الله وایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین. د خپلو لمنځونو ساتنه وکړئ. په تیره بیا د مازیګر د لمانځه او د الله رب العزت په وړاندې داسې په ویره او ادب ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکی غلام ودرېږي. نه یوازې دا بلکې دوی د الله رب العزت دې مبارک کلام څخه هم عبرت نه دی اخیستی. الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. په باوري ډول په یقیني توګه هغو مؤمنانو بری موندلی چې په خپلو لمنځونو کې عاجزي غوره کوي. کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه آیا موږ سجدې ته د تللو پر وخت د سجدې د ځای خاوره برابره کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د ابو داود حدیث دی لا تمسح وانت تصلي فان كنت لابد فاعلا فواحدة تسویة الحسن. تاسې د لمانځه د ادا کولو پر وخت په ځمکه لاسونه مه کش کوئ. هو که چیرې ډیره اړینه وي نو یوازې یو ځل کاڼي لرې کولی شئ. د علم خاوندانو لیکلي پرته له اړتیا په لمانځه کې پرله پسې حرکتونه کول لمونځ باطلوي، لمونځ فاسدوي. سره له دې چې دومره سخت وعیدونه راغلي بیا هم خلک هیڅ پام نه کوي او په لمانځه کې هغه حرکتونه کوي چې هیڅ اړتیا ورته نه وي. کله پښې ګروي، کله پوزه ګروي، کله په سر کې ګوتې وهي. او نن سبا خو یو بله فتنه هم را پیدا شوې ده چې هغه د خلکو پام خرابوي. موبایل کله چې زنګ ورته راشي نو ورو یې له جیب څخه را وباسي او بند یې کړي.
نه مخکې له دې نه چې مانځه ته درېږي خپل موبایل خاموشه کړه. او ځینې خو لا داسې هم شته دی چې کله موبایل زنګ ورته راشي نو لومړی پرې د اوکې بټن ووهي تر څو یې غږ واوري او ځان پوه کړي چې څوک دی، له هغې وروسته بیا یې کټ. ځینې خلک په لمانځه کې آسمان طرف ته ګوري، یو خوا او بله خوا ګوري راګوري، دې ته پام نه کوي چې الله رب العزت مې نظر وانه کړي، ړوند نشم، د دې عملونو په کولو سره مې په اجر او ثواب کې کمی رانشي، شیطان مې له اجر او ثواب نه محروم نه کړي. الله رب العزت دې زموږ او ستاسې په حال باندې رحم وکړي. په دې کې شک نشته چې لمونځ بهترینه عبادت دی. داسې عبادت دی چې د دې په وسیله موږ او تاسې د الله قرب او د الله رب العزت نږدېوالی حاصلولی شو. مونځ داسې عبادت دی چې په دې کې موږ خپل رب سره خبرې کوو، خپل رب سره مناجات کوو. حتی د اصول فقه علما لیکي که یو څوک قسم وخوري چې زه خپل رب سره خبرې کوم، هغه ولاړ شي اودس وکړي، 2 رکعته لمونځ وکړي، په خپل قسم کې نه حانسیږي، ځکه په لمانځه کې خپل رب سره خبرې کول دي. لکن د دې تر څنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ډیری مونځګزار داسې دي چې کله هغوی لمونځ وکړي نو د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي، د دوی په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه د هغوی رکوع نه ده. په رکوع کې به یو وارې سبحان ربی العظیم ویل نه وي، سر به پورته کړی وي. قومه خو بلکل نشته چې د رکوع نه اوچت ودرېږي ووایي ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، بس سر اوچت کړي او ډایرکټ سجدې ته لاړ شي. او کله چې سجدې ته ولاړ شي هلته به یو وار او 2 وارې سبحان ربی الاعلی نه وي ویلي، سر به یې وخته د سجدې نه پورته کړی وي. جلسه خو نشته چې د لومړۍ سجدې نه راپورته شي، کیني په اطمینان سره 3 وارې رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی ووایي او دویمې سجدې ته لاړ شي. نو که زموږ رکوګانې داسې وي، قومې داسې وي، سجده مو داسې وي، جلسه مو داسې وي، قرائت مو برابر نه وي، په مانځه کې اطمینان او سکون خشوع او خضوع نه وي، نو داسې لمونځ به الله رب العزت په یو پلیته ټوټه کې رانغاړي او زموږ په مخ باندې به وړي. نه درنو اورېدونکو، خویندو او ورونو، چې الله رب العزت ته درېږئ ډېر په اطمینان او په سکون سره درېږئ، ډېر په عاجزي سره درېږئ. په لمانځه کې بېځایه کارونه او بېځایه حرکتونه مه کوئ، خپل لمانځنه غلا مه کوئ، ځکه د آخرت په ورځ لومړنی حساب چې الله رب العزت زموږ سره کوي هغه د لمانځه حساب دی. که په دې کې کامیابه شو، وروسته امید دی چې الله رب العزت موږ کامیابه کړي، حساب په موږ باندې آسانه شي، او که خدای مو کړه په دې کې ناکامه شو نو وروسته بیا جواب الله رب العزت ته ډېر سخت دی. الله رب العزت دې زموږ خویندو او ورونو ته د نیکو اعمالو توفیق ور په برخه کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه نصرتنا هر چارا کلا تربا تا تا فسجدو تا تا فسجدو تلایکی دسنا ربا غالو نصرتنا هر چارا درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه د جمع پر وخت له امام څخه وړاندېوالی دی. امام به سر د رکوع نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته پورته کړی. امام به سر د سجدې نه نه پورته کړی، تا به د هغه نه وخته سر پورته کړی. امام به لا رکوع او سجدې ته نه وي تللی، ته به د هغه نه مخکې روان یې. په دې کې شک نشته چې د انسان په طبیعت کې تعدي اغږل شوې ده. همدې خبرې ته الله رب العزت په خپل کلام کې اشاره کړې. په سورة اسراء کې الله وایي وکان الانسان عجولا، انسان ډېر تعدي کوونکی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بیهقي حدیث دی، التأني من الله والعجلة من الشیطان، بردباری او تحمل د الله رب العزت لخوا دی او تعدي د شیطان لخوا ده. ډېر وخت داسې خلک تر سترګو کیږي
چې د جمع پر وخت د امام څخه وړاندې رکوع او سجدې ته ښکته کیږي. دې ته نه ګوري چې امام الله اکبر کړی او که نه، خو دا به رکوع او سجدې ته روان. په رکوع او سجده کې خو وړاندېوالی کوي، بلکې ډېر وخت داسې هم شوي چې امام لا سلام نه وي ګرځولی، خو مقتدي به سلام اړولی او په خپل ځای به ولاړ وي. سره د دې چې د دوی دغه عمل غلط او ناروا دی، بیا هم دې عمل ته نه غلط وایي، نه ورته اهمیت ورکوي او نه ورته څه پام کوي، په داسې حال کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم حدیث دی: اما یخشى الذي یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حماره. کم کس چې د امام نه وړاندې خپل سر پورته کوي، آیا هغه له دې څخه نه ویریږي چې الله رب العزت به د ده سر د خرو په سر بدل کړي؟ کله چې لمونځ کوونکي ته د لمونځ کولو پر وخت د سکون او ډاډ امر او حکم شوی، نو په کار ده چې د لمونځ پر وخت په پوره توجه او ډاډ سره د الله رب العزت مخې ته ودرېږي. ځینې داسې خلک هم شته چې د امام نه په وړاندېوالي او وروستوالي کې ترې هر څه ګډوډ شي. فقهاو په دې اړه یوه لارښودنه کړې، هغه دا ده: کله چې امام د الله اکبر په ویلو کې د ری تر حرفه پورې ورسیږي، نو مقتدي دې حرکت وکړي، نه دې وړاندېوالی کوي او نه وروستوالی. د دې کار په کولو سره معامله اسانه کیږي، دومره ستونزه نه پیدا کیږي. صحابه و کرامو رضی الله عنهم له امام څخه په وروستوالي کې ډېر حریص ول. په دې اړه برا بن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي: موږ به چې کله له رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې له رکوع نه سر پورته که، له موږ څخه به یو تن هم سجدې ته ملا نه وه ټیټه کړې. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تندی په ځمکه کیښود، نو بیا به وروستني خلک په سجده پرېوته. دا حدیث په مسلم کې موجود. خو امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه ویلی موږ وخت سجدې ته تللي یاست. امام چې کله سر پورته کړي، د رکوع نه سمع الله لمن حمده ووایي، امام له الله اکبر د سجدې لپاره نه دی ویلی، بس خلک د دې نه مخکې روان دي سجدې ته. د الله نه نه ویرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اما یخشى الذي یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حماره. هغه کس چې د امام نه مخکې خپل سر وچتوي، هغه د دې نه نه ویرېږي چې الله رب العزت به د ده سر د خره سر وګرځوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ډیر شه او په حرکتونو کې سستوالی راغی، نو خپلو مقتدیانو ته رسول الله وفرمایل: یا ایها الناس انی قد بدنت فلا تسبقوني بالرکوع والسجود. ای خلکو، زما بدن دروند شوی دی، نو په رکوع او سجده کې له ما نه وړاندېوالی مه کوئ. هر کله چې امام په لمانځه کې د سنتو مطابق حرکتونه وکړي او مقتدیان هم له امام څخه په وروستوالي کې حریص وي، نو په دې باندې پوه شئ چې دغه لمونځ سم دی او د الله رب العزت په دربار کې قبول دی. او که امام هم د سنتو مطابق لمونځ نه کوي او مقتدي د امام نه مخکې سر پورته کوي او مخکې سجدې ته روان دی، دا لمونځ نه دی، دا لمونځ ناقص دی. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې کله یو سړی پیاز وخوري، اوږه وخوري یا یو بل بدبویه شی وخوري او بیا جومات ته روان د خلکو تر څنګ درېږي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: من اکل البصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کم کس چې پیاز، شنه پیاز او اوږه وخوري، نو هغه د زموږ د جومات خواته نږدې هم نه راځي. ملائکې هم له هغه کار څخه په تکلیف کیږي له کوم څخه چې انسان په تکلیف کیږي. تاسې یقین په الله وکئ، کله کله چې زه جمع ته ځم، په ځینې وختونو کې داسې کسان زموږ خواته ولاړ وي چې د بدبویي د وجې نه موږ په مانځه باندې نه پوهیږو چې دا موږ څو رکاته وکړه او څنګه مو وکړه. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د جمعې د ورځې د خطبې پر وخت وویل، دا حدیث په مسلم کې موجود دی: ای خلکو، تاسې دغه دواړه نبات اوږه او پیاز خورئ، زه ورته ناولي وایم.
ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې بوټي بوی د یو کس څخه محسوس که نو د هغه په اړه به حکم کوو چې له جومات څخه یې وباسئ او په جنت بقیع یعنې قبرستان کې پرېږدئ. نو هر هغه کس چې خامخا دغه بوټی خوري هغه د دې بوی ختموي او بیا د جومات ته راځي. دا نه چې په کور کې د پیاز وږه وخوړل او مستقیم جومات ته رواني. د خلکو تر څنګ درېږي چې ستا د بوی د وجې نه ملائکې هم په تکلیف دي او هغه کسان چې مانځه ته راغلي دي هغه هم په تکلیف دي. د دې امر لاندې هغه خلک هم راځي کم چې کاروبار کوي او له ناولو کالیو سره جومات ته راځي، یا یې له جرابو او اړخونو څخه ناولی بوی ځي او له دې سره جومات ته ننوځي. نه، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. ای بنی آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ. څوک د مستریتوب جامو سره جومات ته روان، د جومات د آدابو او د جومات د نظافت خیال نه ساتي. څوک د کار جامو سره جومات ته روان دي، د چا پښې بوی کوي، د چا د جرابې بوی کوي، د چا اړخونه بوی کوي، اصلا د جومات په آدابو نه پوهېږي. خو له دې ټولو څخه خراب او بدتره خلک هغه دي چې سګرټ وڅکي نو د سګرټ څکلو نه وروسته مستقیم بیا جومات ته رواني په جمع باندې درېږي. دوی د ګنده او ناخوښه بوی سره جوماتونو ته راځي او د الله رب العزت هغه بندگان چې پاکوالی خوښوي یعنې لمونځ کوونکي او ملائکې دوی په ستونزه کې ښکېلوي. نه ځانونه پاک کړئ، خوشبویه کړئ، پاکو جامو سره خپل رب ته ودرېږئ تر څو چې الله درنه راضي شي. کله چې تاسو یو وزیر او یو رئیس او یو وکیل سره روان یاستئ په الله ووایئ چې خرنو جامو د مستریتوب جامو سره ورځئ، داسې ورځئ چې بهر سګرټ وڅکئ او د سګرټ د ستاسې د خولې نه سګرټو بوی ځي هغه سره ملاقات وکړئ. نو الله